السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. که چیرته تاسو د موبایل او انټرنیټ اړوند کوم مشکل یا کومه غوښتنه لرئ نو تاسو کولی شئ چې ماته برېښنالیک یا ایمیل وکړئ. که تاسو برېښنالیک یا ایمیل نشئ کولی نو دا طریقه به هم زه تاسو ته په همدې ویډیو کې دروښایم. ایمیل لیږل یوه ډیره اسانه او ساده طریقه ده. تاسو کولی شئ چې ماته ایمیل وکړئ، انشاءالله چې زه تاسو ته جواب درکوم. او که تاسو ایمیل یا برېښنالیک نشئ کولی نو دا طریقه به هم زه تاسو ته په همدې ویډیو کې دروښایم. او د دې ترڅنګ به زه تاسو ته دروښایم چې موږ ولې د مسنجر او د واتس اپ پر ځای ایمیل غوره کړ. نو اوس زه تاسو ته درښایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې ماته ایمیل وکړئ. نو تاسو به په خپل موبایل کې دغه جیمیل به تاسو پیدا کړئ. دا جیمیل په هر موبایل کې له خپل ځانه وي، دا به تاسو پیدا کړئ او دا به تاسو اوپن کړئ. کله چې دا تاسو اوپن کړ نو تاسو ته به دا ډول صفحه راخلاصه شي. نو کله چې تاسو ته دا ډول صفحه راخلاصه شوه نو ګوره ښکته تاسو ته دا کمپوز بټن ښکاري، په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو له تاسو سره به داسې انفارمیشن راشي. نو ملګرو په دې فرون کې به تاسو ته په خپله باندې خپل ایمیل انتخاب شوی وي. تاسو به په دې ځای کې کار نه لرئ نو را به شئ تاسو ټو ته. په دې ټو کې به تاسو زما ایمیل ورکړئ. زما ایمیل دی riazamkar@gmail.com. نو دغه چې کله تاسو ولیکئ نو ګوره په دې ځای کې زموږ انځور راغی. دغه انځور تاسو ته ښکاري. که چیرې دغه انځور له تاسو سره رانغی نو تاسو زما ایمیل غلط وهلی دی. تاسو زما ایمیل دی riazamkar@gmail.com. د ویډیو په ډسکرپشن کې به هم زه دا ورکړم. نو کله چې دغه زما انځور تاسو سره راغی نو په دې ځای کې به زما ایمیل ادرس باندې به تاسو کلیک وکړئ او په دې دوه خانو کې به تاسو کار نه لرئ نو را به شئ سبجیکټ ته. او په دې سبجیکټ کې تاسو ماته خپل موضوع ولیکئ. د مثال په توګه تاسو په فیسبوک کې مشکل لرئ نو تاسو دلته ولیکئ چې د فیسبوک مشکل. کله چې مو دلته به تاسو ماته موضوع لیکئ چې زه په واتس اپ کې مشکل لرم یا په فیسبوک کې مشکل لرم یا په موبایل کې مشکل لرم. تاسو ماته هغه موضوع ولیکئ. نو دلته به تاسو موضوع لیکئ دلته په دې سبجیکټ کې او ښکته دغه کمپوز ایمیل تاسو ته ښکاري. په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به اوس تاسو ماته خپل مشکل په تفصیل سره بیان کړئ. د مثال په توګه زه لیکم چې زما د فیسبوک پاسورډ هیر شوی، څنګه یې لاسته راوړم. نو په دې ځای کې به تاسو ماته خپل مشکل په تفصیل سره بیانوئ. کله چې مو خپل مشکل دلته تفصیل سره بیان کړ نو پورته که چیرې تاسو غواړئ چې ماته یو انځورونه ولیږئ نو ګوره تاسو به په همدې نښان باندې به تاسو کلیک وکړئ او په دې ځای کې تاسو ماته په دې اټک فایل باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې ځای کې تاسو راولي خپل ګیلري ته او له ګیلري څخه تاسو ماته سکرین شاټونه هم راخیستلی شئ. چې مثال زه په دې ځای کې مشکل لرم، په دې ځای کې مشکل لرم، په دې ځای کې تاسو سکرین شاټونه هم راخیستلی شئ. نو کله چې مو هغه هم انتخاب کړ نو بیا تاسو ته دغه نښان ښکاري، دا شین نښان، په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ او ستاسو ایمیل به ماته سینډ شي. نو ګوره زه اوس راځم چې دغه ایمیل اوس موږ ته شوی دی، که نه زه خپل هغه ما راخلاص کړ نو دغه تاسو ته ښکاري پټان افغان. نو ګوره څومره واضحه موږ ته ګوره ښکاري. ګوره د فیسبوک مشکل، ګوره زه په همدې باندې کلیک کوم او دغه ټول په تفصیل سره موږ ته بیان شوي دي. نو په دې طریقې سره تاسو ماته ایمیل وکړئ، انشاءالله چې زه تاسو ته جواب درکوم. او اوس زه تاسو ته دا درښایم چې موږ ولې د مسنجر او د واتس اپ پر ځای باندې ایمیل یا برېښنالیک انتخاب کړ. نو ګورئ لږ مخکې هم تاسو وکتل چې ما ویډیو جوړوله، زه په ویډیو باندې لګیا وم چې ماته میسج راغی. نو په دې کې ماته زنګونه هم راځي. نو ګوره دغه مسنجر ته راځم، ګوره دا موږ ته په یو ډول په یو ځل باندې ډېر لایکونه راکړي دي چې ما تاسو ته ویډیو جوړوله او دغه لایکونه موږ ته ډېر راغلل نو زموږ ویډیو خرابه شوه. نو په واتس اپ کې زه بې ځایه ګروپونو ته انویټ کېږم، دا ټول ګروپونه دي، دا تاسو ته ښکاري. په دې ځای کې ګوره دې ملګري موږ ته بې ځایه لینکونه لیږلي دي. نو ګوره زه تاسو ته ویډیو جوړوم او ماته دغسې بې ځایه لینکونه راځي او یا زه په بې ځایه په ګروپو کې اټکېږم، زنګونه راځي په واتس اپ او په مسنجر باندې. نو ګوره دغه اوس موږ ته دغه آډیو لیږلې ده. څوک په واتس اپ کې راته میسج کوي چې ته ماته ځان معرفي کړه، نو میسج هم هغه راته کړی وي او بیا راته وایي چې ته خپل ځان راته معرفي کړه. نو په دې خاطر باندې ما د واتس اپ او د مسنجر پر ځای باندې برېښنالیک انتخاب کړ. تاسو ماته برېښنالیک وکړئ، زه تاسو ته جواب درکوم. نو انشاءالله چې ملاویږو په نورو معلوماتي ویډیوګانو کې. تر بل ویډیو مو په پاک بخښونکي رب باندې سپارم. د خدای په امان.